هلو زوی پیرکه هلو پیرکه هلو زوی هلو لکه جی ملک صاحب څنګه شو فصلونه څنګه شو ماشاءالله فصلونه خو تیار دي ملک صاحب ان شاء الله سبا کې کټیان شروع کړو ښه بس دی وکئ کله پخوا چې مې کوله اول د غریبانانو درېیمه جلا کوي هغه سره ورکړي د غریبانانو ته بیا خپل فصل راوړي دی نه ایستي اول خپل فصل راوړي بیا غریبانانو سره ورکړي دا ساعته خپل مال مه راوړئ چې واره په غریبانانو نه یې تقسیم کړی سمه ده صحیح خو خبره واوره په دا کلي په دا مالاو په دا علاقه باندې وګرځېږه یو خوار غریب مسکین چې در معلوم سي چې باید دا مسکین دی دا غریب دی دا ناوسه دی ما ته دې پټ ووایه د هغه سره بیا پټ مدد وکړو سمه ده صحیح السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام کاکا جوړ په خیر شکر دې شه څنګه یې خیرت دی الحمدلله جوړ یې فضل دې درو طبیعت څنګه دی یا شکر گزاره کو خیر دی چې نن دا زموږ د غریبانانو په خوا راچکر سوی بس ملک صاحب څه پیسې هم پکار پیسې دې په کار وې څو دې په کار وې بس 100 روپۍ هم پکار نو غږ به دې کوئ 100 روپۍ دغه هلک ته به مې ورکړي وای دورې به یې در وړي وای ای لکه ته چې کوم خواهش دی دا ګرد ور پوره ښه دی صحیح ان شاء الله ملک صاحب ما یو خواهش دی بس چش دی از ما زوی له ما سره ملاو کړه ښه ورته د زوی ته ورته ملک صاحب غوښتی دغه یې چې راغلی سمه ده کاکا هلته کښېنه ستا زوی به راشي صحیح ورشه دا د ملک صاحب راغوست ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سړی مشي خیر اوسې ملک صاحب کاکا ها ملک صاحب دا ستا پلار ته ته 100 روپۍ خرڅ نه شې ورکولی چې دی ماله راغلی ما ته وایي 100 روپۍ راکړه بابا 100 روپۍ ما نه شوې درکولی چې ته ملک صاحب له را روان یو د 100 روپۍ دپاره هې زویه 100 روپۍ م خالي بهانه وه ملک صاحب دغه هلک چې واده کړی دی بیا دا د بچیانو په کاروبارو په دغه کې دونه مصروفه سوی دی زه ټلیفون ورکوم زما خوا ټلیفون یې نه پورته کوي دا 100 روپۍ خالي زما پلامه و بانه مو وله ما د ده دیدار کولی د ده دیدار نه و کړی بس ډېره خواهش مې درلوده زه خالي دی ووینم ډېر ټیم نه ولیدلی شرم وکړه حیا وکړه دنیا ودونه کوي دنیا کاروبار لري ته خپل پلار له باندې ټلیفون کاټ کې خپل پلار له نه راځې کشنه یې رالوی کې دغه پلار دغه د څه پیدا کړلو چې ته نور خپل پلار له نه ورځې د خپل پلار ملاقات نه کوې کاروبار خو دنیا کوي بس ملک صاحب زما څه غلطي سوې ده زه به ستا پر مخ باندې خپل پلاره څه بخښنه وغواړم معافي به جې وغواړم چې پلار ما ته لیکي کاشکې زه به پر هغه لار باندې روان یم په ژوند به بیا داسې نه وکړم زما څه ډېره غټه غلطي سوې ده ملک صاحب که مې زموږ د کوچنی کلیپ ویډیو خوښه سوې مخ ته یې سره شیر کړي په ژوند کې د خپل د مور د پلار قدر وکړي مور پلار دوه ماره نه میلاویږي واده دوه ماره میلاویږي کاروبار میلاویږي هر هغه شی میلاویږي مګر مور پلار یو واره په ژوند کې میلاویږي نو د خدای دپاره د چا چې مور پلار ژوندي په ژوند کې د هغو قدر وکړي که مې زما او د پیرکو د زردادو او د دا نوي ځوان دا کوچنی میسج خوښ سوی مخ ته سره شیر کړي چې هر ځای یاست خوشحاله و آباد و ننګیالي اوسئ